دا غیر بعد یو خور سوال کړی او دا ډېر ښکلی سوال دی او فایدهمند زموږ ټولو دپاره. هغه دا چې شرعي حجاب کې کم شروط پکار دي، هغه کم حجاب دی چې هغې ته موږ شرعي اسلامي حجاب ویلی شو. دا ډېر اهم سوال دی. هغه کم حجاب دی چې هغه شرعي دی او هغه اسلامي دی؟ الجواب، علماء رحمهم الله د دې لپاره شرطونه په خپلو کتابونو کې بیان کړي دي او په بیانونو کې بیان کړي د قرآن او د حدیث په رڼا کې. زه تاسو ته هغه شرطونه ذکر کومه چې شیخ البانی رحمه الله هم دا ذکر کړي دي. وایي د اسلامي پردې لپاره دا شرطونه لازم دي. دا ډېر اهمه خبره ده، زموږ ټولو لپاره اهمه. زما د بیان چې اوري بهر کېدی شي هغه خو یا زنانۍ یا هغه په خپله اوري یا نارینۍ هغه اوري. دلته چې کوم ملګري موږ سره ناست دي دوی چې واوري د هر چا په کور کې مور شتي، خور شتي، لور شتي، ښځه شتي. داسې ده که نه ده؟ دا مسله زموږ د ټولو ده، دا مسله زموږ د ټولو ده. بله په کور کې پرده لازمول دا هم زما ستا کار دی، دا هم زما او ستا کار دی. نو دا څنګه پرده لازمول غواړي چې دا خو تا ته معلومه وي که نه چې دا څنګه حجاب دی چې دی خو تا ته پته. نن سبا خو حجابونه راوتي دي په نمونو، بعض به ته پکې زه ذکر کوم. اسلامي حجاب او اسلامي پرده په هغې کې اولنی شرط دا دی چې جسم به پکې ټول پټي. اولنی شرط جسم به پکې ټول پټي. داسې برقه او داسې عبایا چې هغه د زنانه د سر نه د خپو پورې پټۍ، دا اولنی شرط دی. په قرآن کې الله دا خبره کړې ده: اے پیغمبره قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. اے پیغمبر ووایه خپلو بیبیانو ته، خپلو لوڼو ته. ګوره شروع د پیغمبر د بیبیانو نه وکړه. خپلو بیبیانو ته ووایه، خپلو لوڼو ته ووایه، د مسلمانانو د ښځو ته ووایه چې په ځان دې غټې غټې صادرې راواچوي. غټې غټې ولې؟ چې دا جسم پکې ټول پټ شي. په بل آیت کې الله سبحانه وتعالی ولا یبدین زینتهن، دوی به خپل ډول دا نه راښکاره کوي الا ما ظهر منها، مګر چې راښکاره کېږي. دا کوم ډول دی چې راښکاره کېږي؟ د هغې مبارکې صحابه کرامو او سلفو دا تفسیر کړی دی. الا ما ظهر منها مطلب دغه دا برقه چې ښکاره ده په دې الله نه نیسي، یا سترګې ښکاره کړې ده د لار د معلومولو دپاره، په دې باندې الله نه نیسي. یا دی زنانه نه څه شی ولیدو هغې راغستو، یا په پوړو باندې خطا او غیر ارادي، مثلا که لاس ښکاره شو، خپه ښکاره شوه، په دې باندې الله نه رانیسي. سو یو هغه هم دی که نه زموږ په علاقو کې چلیږي او بازارونو کې او نری لوپټه هغه به یې تو کړي او هغه د تشو تم نه رسي. یو حجاب دا دی. شرط اولنی څه شو؟ ټول بدن به پټي. دویم شرط دا دی، دا ډېر اهم شرط، دا حجاب به په خپل ډول نه وي، دا حجاب به ډول او زینت نه وي. ګورئ وجه دا ده، دا حجاب زنانه د دې دپاره اچوي چې ډول پکې پټ کړي، نه د دې دپاره چې ښه ډول راښکاره کړي. ځکه زه اکثر د ملګرو ته وایم همدا نن سبا چې کومې برقې دي او کوم حجابونه دي د دې دپاره بله برقه پکار ده چې دا ډول پکې پټ شي. لکه اوس یو زنانه د برقې اچولې هغې غمي لګېدلي، شتي دي چې که نشتي غمي پې لګېدلي. اوس بله یو کپړه پکار دی چې په دې له پاسه یې ور واچوي چې دا غمي وله پټ کړي. ځکه دا خبره یاده ساتئ چې کومه زنانه دا وایي چې زما هغه برقه خوښه ده چې په هغې کې غمي، زما هغه برقه خوښه ده چې هغه داسې هغه داسې پوه شه چې دی بهر دې سړو ته ښایي. واضحه ده. دا دې خاوند لیدلې ده که نه ده لیدلې؟ لیدلې ده. ښه دا اوس د چا که راځي پروګرام له د خپل کور نه به بل کور ته ځي که نه، د کور نه چې دا بل کور ته لاړه هلته به د برقه لري کې دننه چې به څنګه کپړې مچولي دي زنانه به وي. داسې ده که نه ده؟ اوس د کور نه د کوره پورې چې دا کوم سفر دی په لاره، په دې کې څه ضرورت دی چې دا غمو والا او تنګې او لنډې برقې اچوي؟ دغه یو جواب دی چې په دې لاره یې د خلکو ته ښایي. زه خو وایم
چې یو غټ کمبل دی په ځان راواچوي. ولې؟ ځکه چې خاون خدای سیم لیدلی ده. که دا و چې هلته به ښځې مایني نو دغه کمبل لرې که ښځې به دې ویني که نه، ښځې خو به تا په هر حال باندې ویني. او مقصد هم دا دی ته که ځان ښایسته کوې خو یا به یې خاوند ته ښایسته کوې، دې ښځې ته موږ وایو، یا به یې چا ته ښایسته کوې؟ د نورو زنانو ته. او هغه حاصل دی. خو په دې منځ کې ته چا ته ځان ښایسته کوې؟ په دې ګاډي کې چې ته روان یې چا ته ځان ښایسته کوې؟ په دې لاره چې ته روان یې لاره او کوڅه کې ته چا ته ځان ښایسته کوې؟ نو چې دا دغه په خپله زینت نه یې. الله په قرآن کې دا خبره کړې ده وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولى. یو ناشنا حدیث ته زه بیان کوم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د درې کسانو خو د سره تپوس مه کوه. دا د پیغمبر د حدیث الفاظ. امام حاکم دا حدیث راوړی او امام احمد بن حنبل رحم الله هم راوړی. وی د درې کسانو خو د سره تپوس مه کوه. یعنې مطلب دا خو داسې تباه شوي دي تپوس یې مه کوه. اولنې رجل فارق الجماعه وعصى امامه ومات عاصيا. یو سړی دی د مسلمانانو د ټولګي نه بغاوت وکړو، مسلمان باچا خبره ونه منله او قشن مړ شو، بیعت یې مات کړو. دویم کم یو دی هغه وینځه او هغه مري چې د خپل سید نه تښتېدلی دي او مړه شو. او دریم دې ته غوږ کېدی او هغه ښځه چې خاون یې تللی دی بهر ته، خاون یې تللی دی بهر ته. رسول صلی الله علیه وسلم وایي قد کفاها مؤنة الدنیا. هغه غریب بهر ته تللی دی لپاره دنیا ګټي، بهر ته تللی دی لپاره څه کوي؟ دنیا ګټي، د دې هغه حاجتونه پوره کوي. فتبرجت بعده. هغه غریب په مزدورو کې دی او بهر دی د کور نه او دې ډول او سینګار کړی دی بهر ګرځي. فلا تسأل عنهم. پیغمبر وایي د دوی خو تپوس مه کوئ. دا زنانه دا چې ښایسته برقې اچي او پړقېدونکي او پلانې ډیزاین د پلان دوی چا ته اچي. دریم شرط دا دی چې دا حجاب به پیړي نری بنئ. حجاب به پیړي نری بنئ. اوس یو زنانه ده په ځاني ښکلی مثال دی، دقیق یو مثال چې زه په هر ځای کې ذکر کوم تاسو مخې ته به راشي. تقدامات چې لږ ساعت مخکې لوپټه ووي، لاندې بدن خو پرېږدی تشو نه لاندې خو بلکل ښکاره دی، خو دې چې په دې سینه باندې راچولی ده او په دې غاړه هغه کې هم ښکاري. نو کم سے کم داسې کپړه پکار ده چې دننه جسم پکې نه ښکاري. او دې کې ته یو حدیث ویم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي په صحیح مسلم کې دا حدیث سيكون في آخر أمتي. زما په امت کې به آخري وخت کې داسې زنانه پیدا کېږي نساء کاسیات عاریات. زنانه به کپړې به اغوستي او لغړې به کپړې به اغوستي لغړې به. څه مطلب دی چې کپړې به چولي خو ښکاري به، نو دا پکې نه رالو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي په روایت کې سره دام راځي مائلات ممیلات. ځان ته به نارینه راکاږي او په خپله به هم هغوی ته کږي، هغوی به هم راکږی ځان ته او دا به ورته هم کږي. دې دپاره خو لباس داسې اچولی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي جنت ته ننوته خو پرېږده د جنت خوشبو به هم په دې زنانو نه لګي. دا څویم شرط شو. دریم څلورم شرط دا دی چې دا لباس د حجاب به تنګ نه وي، دا به تنګ نه وي. یو نیم زنانه والعیاذ بالله داسې برقه اچولي چې د جسم هر اندام وله شمارلی شي، د جسم هر اندام وله شمارلی شي. نو دې ځان پټ کړی دی که ځان یې ښه ښکاره کړی؟ ځان یې ښه ښکاره کړی. او زویم د دې زنانه فتنه د ټولو نه تیزوي. دا کمی چې تنګه برقه اچولي یا پړقېدونکي برقې اچولي یا نن سبا هغه بله کپړه ده هغه خویه خویه غونته کپړه هغه برقې اچولي، د دې فتنه د نورو نه هم زوروری. وجه دا دی چې دغه کم چې بیمار دی هغه دا معلومول غواړي چې د دې تورې کپړې نه اخوا به څنګه زنانه وي، دا معلومول غواړي. ښه اوس یو زنانه ده ځوانه جنۍ ښایسته جنۍ غوټه برقې راچولې به دې سر باندې جسم بلکل پټ دی. دغه بیماران ناستې په لاره کې یو جنۍ راروانه مړه لرکه ولې لرکه دوه خبرې دي ځکه وی لرکه. یوه د دې برقې نه او د دې حجاب نه معلومیږي چې کور ډېر دروند دی، نو وروسته راته بیا جاښه جوړېږي. د دې برقې نه معلومیږي چې شاته سړي څه دي ډېر درانه دي، بیا راته وروسته جاښه جوړېږي.
دویمه پرېږدولې ښایست یې نه ښکارېږي دا خو کېدای شي بوډۍ بس پکې مړ وي د نیا په عمر دې درته دا ښایست هغې پټ دی دا بله روانه ده تنګه برقه و دننه جسم پکې ښکاري ورسره روان دا پسې ورپسې شو دوو خبرو د لاسه ورپسې شو یوه شاته سړونه مه یېرېږه خیر خیریت دلته چوټي ده هلته څه ده د هر څه چوټي شوې ده که شاته وې دا به داسې نه وې دویمه چې دا ښځه به ګوره څنګه دا معلومول غواړي دوی ځکه چې اوس هغه نوی حجاب راوتی دی خوله یې پټه کړي زه ورته حیران شم پوزه ښکاري منګي ښکاري سترګې ښکاري روزې ښکاري تندی ښکاري څه یې پټه کړې ده خوله یې پټه کړې ده جي هغه هم داسې دوه ګوتې په ایښودي نو په خبرو کې ته هغه هم ولیږي الله یې زموږ په معاشرې باندې رحم وکړي دا حالات او جیوی دا زمون کور ماشاءالله ټول پرده کوي دې ته پرده دا خو ښه فتنه جوړه کړې ده اکثر دې شي دا نه ده چې تنګ او لنډ او د هر څه چولي او دا الکان پسې ورپسې یو طرف ته بل طرف ته یو طرف ته بل طرف اچ دا مخ کار شي نو کې دې شي بهوش شي د الله په دې ځمکه باندې بدایو بد شکل خزي خو په دې قصوی ځان خسته کړی د الکان پسې روان دي نو څلورم شرط څه شو چې دا کپړې به تنګې نه وي دې کې ته یو ناشنا روایت ذکر کوم اسامه بن زید رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مال یو کپړه راکړه او دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم له بل چا هدیه کې ورکړې وه وی پیغمبر ماته چې اسامه واله ستا شو وی کپړه ما ویوړه کور کې مې خپلې ښځې له ورکړه چې بیا رالم وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماته وی چې کپړه دې څه کړه ما خو په تا ونه لیده او ما تره درکړې ته بازار راواچي تا څه کړه ما ورته وی چې کسوتها امرأتي ما خپلې ښځې له ورکړه هله وی ځه لاړ شه پسې هغې ته ووایه چې لاندې تې ګورې څه واغونده د جسم هډوکې پکې راښکاره نه شه کپړه نری ده ګورې هله وی لاړ شه ورته ووایه چې ګوره داسې استعمال نه کړي لاندې ته یو کپړه بله لازم ده ځکه چې کپړه څه ده نری ده دا واضح حدیث دی واضح حدیث دی امام احمد امام بیهقي رحمهم الله دواړو راوړی پنځم شرط دا دی چې په دې به خوشبو نه وي په دې به خوشبو نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویل ابو موسی اشعری ځان حدیث دی هر زنانه چې اوته او خوشبو لګول دي لپاره چې به خلکو لګي ولاره چې کوم خلک دي فهي زانیه د زناکار ده یو ناشنا روایت ابو هريره رضی الله عنه الناس یو خزه په هغه باندې چې تیر شو نو سیلې چلیدنه د خوشبو راوړه په د باندې ولګیده کله چې سیلې به د خوشبو الوسی د خوشبو په د باندې ولګیده چې ولګیده आवाज یې وته جمعه تر روانه وکړه جمعه تر روانه هغه ته یو جمعه تر روانه او د جمعه ته پاره دي کې خوشبو لګولې د منځ د پاره هغه ته یو اوس ګوره دې مقصد ته روانه چرته ده جمعه خوشبو ولې لګولې ده جمعه ته د منځ د پاره زدنن سبا زنانه نه دومه کم چې دې د پاره وځي چې بلاره کې سړو ته خوشبو لاړې شو چې په خيسته ښکار شي ناغه ته وی لاړه شو واپس دا خوشبو د ځان نوینځه ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا خبره اوریدلې ده چې هر کله یو زنانه راوته او جمعه ته تلا او دې خوشبو ولګوله الله د دین دغه وخت پورې موز نه قبلې چې سو پورې کور ته واپس نه تیری او د خوشبو نه یې زنانه واپس لړه خوشبو یې شپږم شرط دا دی چې دا لباس به د سړو د لباس د حجاب به د سړو د حجاب په شان نه ځکه چې پیغمبر لعنت ویل د پاغه سړی چې د خزې د لباس په شان لباس استعمالي او پاغه خزه چې د سړو د لباس په شان لباس استعمالي وم شرط دا دی چې د حجاب او د کپڑا او د لباس به د کافرانو د لباس په شان نه ځکه چې شریعت موږ د دینم منع کړیو شریعت موږ
د دینه منع کړي او دا ویلي دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې چا د چا په شان ځان کو قیامت پر ورځ به د هغوی سره پاسي. اتم شرط او دا به اخرنی ذکر کو چې دا به لباس الشهره نه وي. لباس الشهره څه ته وایي؟ لباس الشهره په عربي کې دې ته وایي چې دغه وخت د خلکو دا کپړه نه وي، نو چې کله پکې دی رواني نو خلک ټول درته ګوري. ځکه حدیث کې دا راځي، عبدالله بن عمر د حدیث ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چا چې په دنیا کې د شهرت جامې واغوستې ځان مشهورو، قیامت پر ورځ به الله سبحانه وتعالی د ذلت کپړه ورواچي، د ذلت کپړه به ورته ورواچي. لباس الشهره چې خلک به ما خاص پیژني، لکه اوس یو سړی دی وایي چې په سور رنګ کې جامې ځان له جوړې کړې، تکې سرې جامې او بای کې ناشنا ناشنا ډیزاینونه کړو چې د خلک ما په دې سره جدا پیژني. د لباس ته څه دی؟ لباس ته شهرت دی. مثال به دې شو د افریقي ولا جامې تاسو لیدلې کې نه دي؟ افریقي ولا اقا رنګینی او غټي غټي او څه ناشنا طریقې به کړي. یو سړی زموږ په علاقه کې دی چې دا ثوب الشهره شو کنه شو او کنه شهرت جامې شو. اوس ته کور کې رالی په کلی کې چې دی په سونو کسانو سي، خو چې کلم باسي کم یو مړاغره ټول ته واضح دی، ټول د سره واضح دی. نو مشهور شو د څه د لاسه؟ د دغه لباس ته لاسه. نو دې څه به د زنانم داسې کپړه او داسې حجاب نه استعمالوي چې هغه په ثوب الشهره کې راځي. والله اعلم.